د افغانستان اسلامي امارت د انرژۍ سکتور ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی. د انرژۍ سکتور په هیواد کې یو تر ټولو لوی او مهمو سکتورونو څخه دی. اوس مهال افغانستان د برېښنا، غاز او تیلو واردونکی هیواد دی، په داسې حال کې چې د هیواد د انرژۍ اړوند طبیعي زیرمې همداسې ناکارول شوي پاتې دي. د انرژۍ اهمیت ته په کتو دغه سکتور د افغانستان اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې د یو موخه یې په دې برخه کې پر ځان بسیاینه ده. اوس مهال افغانستان د اړتیا وړ برېښنا، غاز او تیل له ګاونډیو او سیمې هیوادونو څخه واردوي. د انرژۍ په سکتور کې د ځان بسیاینې نشتوالی زموږ د هیواد اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ننګونه ده. له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د کجکي بند د دوهم فاز پرانیسته، د بخش اباد او کمال خان بندونو د پاتې چارو بشپړېدل، په مختلفو ولایتونو کې د لمریز او بادي برېښنا پروژو پرانیستې ښې بېلګې دي. د امو نفتي حوزې څخه د تیلو استخراج پیل بل هغه ګام دی چې اسلامي امارت په دې سکتور کې پورته کړی دی. اسلامي امارت په هیواد کې د شته طبیعي ګازو له زیرمو څخه د استخراج په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي او هڅه یې دا ده چې له دې پلوه هم هیواد پر ځان بسیاینې ته ورسوي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د انرژۍ سکتور په برخه کې کورنیو بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب او د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو په تړاو جدي هڅې پیل کړي دي چې ښه بېلګه یې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کورنیو بهرنیو شرکتونو له لوري په ترتیب سره د 10 میګا واټ او 22 میګا واټ لمریزې برېښنا د تولید پروژې دي. د انرژۍ په سکتور کې په پانګونې سره به له یوې خوا هیواد په کور دننه د انرژۍ سرچینو څخه په استفادې ځان بسیاینې ته ورسیږي او له بل لوري به د وارداتي انرژۍ په برخه کې مصرف کیدونکې پیسې هم سپما شي. اوس دې هم ساتو کولتا سره د ژمنه ای ګرانه وطنه